دا د امارت اسلامي د حامیانو موافقینو غونډه او هدف هم دا و چې په دې کې فقط علما شرکت وکړي. د طالبانو د مشر له اظهاراتو نه په څرګنده توګه معلومېدل چې اصلا په همدې موخه دا جرګه دایره جوړه شوې ده او علما ورته راوستل شوي دي چې د علماو نظر معلوم کړي. په هر صورت دا یو ښه انکشاف دې ته ضرورت و، اما تر دې شام کېدی شو. زما هغه دا د تشخیص له وضعیته چې نن دا نظام مقتدرې شورا ته چې د ټول ملت استازیتوب وکولی شي او د تصمیم وروستۍ مقتدره مرجع په ټولو ملي مسایلو کې وروستی تصمیم ونیولی شي او دا تصمیم هم د ملي اجماع ممثل وي. دې ته ضرورت ده. دغسې یو شورا باید جوړ شوی. تاسې دغه شورا استازي نه ګڼئ؟ موږ چې د طالبانو مشرانو سره خبرې کوو هغوی وایي چې دا استازي د افغانستان د ټول ملت استازولي کوي. د دې یو غړی منتخب نه دی، د دې فهرست هم حکومت جوړ کړی او رابللی هم حکومت دی، ملت نه دی انتخاب کړی. دا د ولسوالیو منتخب استازي نه و، دا د علماو غونډه. علما هم دوی خپله خوښ کړي، دې ته ضرورت درلود. دا یو ګوندي غونډه او دوی ته ضرورت درلود چې دا علما راټول کړي، هماغه چې له دوی سره متعهد دی، په جهاد کې له دوی سره شرکت کړی ده، برخې درلودله. دوی باید راټول شوي، د دوی نظریات باید تویید شي، د مسایلو په ارتباط باید دوی سره خبره وشي، د دوی قناعت حاصل شي. مهم مسایل چې دوی سره مخامخ دا نظام او حکومت سره مخامخ دې جابوله چې دوی راغونډ شي او نظریات توحید شي. افغانستان لپاره اغیزمنه ګڼئ؟ او دا هم یو اغیزمن اقدام ده، دې ته هم یو ضرورت و. اما موږ اوس له یو لوی تشې سره مخامخ، دوه اساسي مهمې تشې لرو د نظام په کچه. یو د ګوندونو او د ډلو مسله ده او بل د نظام او د ټول حکومت. دوه اساسي تشې لرو، یو پارلمان نه لرو، یو منتخبه شورا نه لرو، د ملت استازیتوب وکولی شي، د ملت غوث اکثریت تر شا ولاړ، د دوی پریکړې د ملت د اکثریت پریکړې او ملي اجماع رامنځته شي په مهمو ملي مسایلو په ارتباط ملي اجماع رامنځته شي. دغسې یو شورا ته ضرورت دی. یو دوهم د هېواد لپاره اساسي قانون وړاندې کړي، د نظام څرنګوالی وټاکل شي. دا دواړه تشې باید ډکې شي. موږ همدا مشورې طالبانو ته مسلسل ورکړي دي چې دې ته ضرورت ده چې په دې ارتباط لازم ګامونه واخیستل شي. دوی موافق دي، وخت ضرورت لري. د دې حکومت سرپرست د تل لپاره خو سرپرست حکومت نشي پاتې کېدلی، یعنې دا یو موقت حکومت ده. د دې ځای باید یو نوی حکومت ونیسي. هغه حکومت به څنګه جوړېږي؟ د ملت ونډه به د دې حکومت په جوړولو کې څه وي؟ د تصمیم مرجع به څه وي؟ دا مهم مسایل دي چې باید ورته ځواب وویلی شي. دغه منطق ته څنګه ګوري چې موږ به د تېرو 3 کالو کې وکتل افغانستان کې چې څوک هم واک ته رسېدلی نو ټول قدرت یې ځان سره اخیستی دی. د 92 کال نه وروسته دې کې د مجاهدینو ډلې هم راځي، هلته مجاهدین بیا خپلو کې لاس و ګریوان شول. ډېر دا دلیل لري چې د کابل ښار د ورانېدو سبب شول. یعنې فکر کوئ چې کله یو څوک واک ته ورسېږي هغه وایي چې زه مشروع یم. دا خبرې څومره په ځای ده؟ موږ څو ځله طالبان نه پوښتنه وکړله او د حکومت نه چې آیا تاسې د مشروعیت لپاره دا غونډه رابولئ؟ هغوی وایي چې موږ د وړاندې نه مشروعیت لرو. تاسې مشروع ګڼئ دا حکومت؟ عرض مې دا ده چې دا یوازې د 40 کلونو قضیه نه ده، تر 2 پیړۍ هم زیات موده کېږي چې افغانستان کې همدغسې حکومتونه هم ټول بهر کې جوړ شوي. ډېره موده هم چې انګریزانو په دې مسلط ول، پاچایان مو په لندن کې ټاکل کېدل. تغییر هم د هغوی په اراده راته او چې څوک هم دوی مسلط کړي دي هغه اقتدار انحصار کړی دی. یو کورنۍ واکمني، شاهي نظام، له پلار نه زوی ته په میراث پاتې شو.
پلار زوی وژلی ده، زوی پلار وژلی ده، قدرت یې ترلاسه کړی ده او پرېکړه هم په لندن کې شوې ده. جمهوریت راغی، کمونستانو کودتا وکړه، لومړۍ کودتا یې، دویمه کودتا یې، درېیمه کودتا یې، دا هم د اقتدار د انحصار لپاره. تر اوسه پورې موږ همدغسې روان یو. دا دود باید بدل شي. د دې په ځای باید موږ د اقتدار د انتقال په ارتباط هم دغسې پرېکړه او تصمیم ولرو چې له یوه نه بل ته د اقتدار د انتقال په پروسه کې یو څاڅکی وینه توی نه شي. د ملت په خوښه په سولیزه توګه قدرت له یوه نه بل ته انتقال شي او نه د کومې ډلې انحصار نه د کوم قوم او قبیلې انحصار کې قدرت. د حکومت د ټول ملت ممثل دی او ټول ولس ځان کې وګوري. مشر دوی ټاکلی، صلاحیتونه یې هغوی تعین کړی. حکومت د ملت خادم وي او د قانون تابع. دا قانون هم د ملت په خوښه جوړ شوی. موږ یو اساسي قانون ته ضرورت لرو. دا اساسي قانون باید د راتلونکي نظام څرنګوالی وټاکي. د مشر د ټاکلو طریقه، مرجع، څوک نسبوي، څوک بیا ازل کوي، د ازل کېدو موجبات به کوم وي، صلاحیتونه کوم دي، اقتدار یې کومه ده، موده د کار به یې څومره وي، امکان یې وینئ، دا ټول باید مشخص. امکان یې وینئ. دا په هر صورت کې یو ضرورت ده. دا باید وشي. که داسې ونه شي نو هم به د پارټیو په منځ کې جنګونه وي د اقتدار په سر. هماغه کار چې د کمونستانو ترمنځ وشو، د هرې ډلې په منځ کې به همداسې کېږي. د اقتدار په سر به په داخل د ډلې کې نزاعي، شخړې او جګړې، د قومونو ترمنځ به جګړې رامنځته کېږي، جنګ به وي، ناامني به وي، بېثباتي به وي. دا هغه څه دي چې باید ورته توجه وشي او دا مشکل او ستونزه باید حل شي. کېدای شي ځینې منتقدین بیا وایي چې په دې برخه کې جهادي مشران کېدای شي تاسې په ګډون یاد کړي چې دوی هم یو ډول رول لري چې دغه حالت ته اوس افغانستان نه دی رسېدلی چې د قانون له مخې په واکمنۍ کې بدلون راشي. دې ته کوم ځواب څه وي؟ عام قضاوت په هېڅ قضیه کې هم صحیح نه ده. د هرې ډلې په ارتباط باید بېل بېل قضاوت وکړو. سیاستونه یې په پام کې ولرو، بیا د هغوی له مخې نه قضاوت وکړو. ښه عمل یې کړی که بد، اشتباه یې کړی که نه، په سمه لار تللی. طبیعي ده چې ګوندونه ملامت دي، ټول لوري. هغه چې ځان ته ګوند وایي که نه وایي، خو ګوند ده، هغوی هم خپله ونډه لري. موږ ټولو ته بلنه ورکړو چې راځئ د ماضي دا ترخې خونړۍ تجربې هېرې کړو او شاته وغورځوو. نوي سیاستونه، رغنده سیاستونه غوره کړو او نور د اقتدار په سر باید په افغانستان کې وینه توی نه شي. دا مخکنۍ تجربې باید تکرار نه شي او دغسې لار غوره کړو چې کله اقتدار له یو نه بل ته انتقالیږي، په هغې کې نه وسله وکارول شي، نه کودتا یي، نه د بهرنیو په مرسته څوک قدرت ته د رسېدلو شوق وکړي، بلکې د ملت رایې ته د رجوع له لارې نظام له یوه نه بل ته، قدرت له یوه نه بل ته انتقال شي. که بیرته دا د عالمانو غونډې ته راوګرځو، تاسې به طبعا د طالبانو د مشر وینا هم اورېدلې وي. څومره هیله بخونکې ګڼئ؟ ځینې منتقدین وایي چې بیخي په ظاهره یې نړۍ ته شا کړه، داسې ویل چې هېڅ پروا نه کوي، که مرستې کوي که نه کوي، دوی ضرورت او اړتیا ورته نه لري، شرایط یې نه مني. لومړی ځل ده چې زه دغه وینا اورم، د امارت اسلامي د مشر وینا. ما په هغه کې کافي مثبت مطالب وموندل. قدرونه هم کوم، که د خارجي سیاست په ارتباط هم که د کورني سیاست په ارتباط. البته مسایل ډېر دي، په یو ساعت وینا کې دا ټول مسایل غونډول آسان کار نه دی. عمل ته به هم ګورو چې په عملي توګه هم دغه اراده ده، نیک عزایم او دا څه چې ویلي دي، وعدې یې کړي، ژمنې یې کړي دي، دا عملي کېدی شي که نه. دا بیا یوازې د پورې مربوط نه ده، بلکې دغه په ټیم پورې هم مربوطه ده، دغه په مرګلو پورې هم مربوط خبره ده چې دا هم ورسره خوځېدلی شي که نه. فکري لحاظه له هغه سره کاملا متفق دي که نه، په عمل کې هم متفق دي که نه، دا باید په عمل کې وګورو. تاسې ویلي چې ډېری مثبت ټکي پکې ګورئ، غیر مستقیم ډول په مستقیم ډول نوموړي دا د ټول شموله حکومت خبره رد کړله. ستاسې ګوند هم په تېرو لسو یا نږدې لسو کلو کې په حکومت کې یو ډول ونډه درلودله، بیا
خواني ولسمشر سره تیر حکومت کې وزیرانو حزب سره اړوند کسان موږ په دې تیرو نظامونو کې په یو کې هم برخه نه درلوده. یعنی کوم کسان چې دلته د حزب په نوم باندې فعالیت کول هغه ستاسو نه طالبانو هم د کسانو چې طالبانو سره د طالبانو حکومت کې او مخکنی حکومت کې دلته پاتې شول په حکومت کې شامل وو مطرح کسان. زما پوښتنه دا دې معنا دا نه ده اصلا دا باید زوازی کم چې حزب اسلامي په تیر حکومت کې اصلا هیڅ ونډه نه درلوده. حتی موږ موافق نه وو چې څوک راشي دلته کابل کې په دې نظام کار. البته هغه چې په افغانستان کې پاته وو په حکومت کې کار کول د دې معنا دا نه ده چې هغوی په حزب پورې مربوط وو او یا په حزب په حکومت کې شریک وو. موږ تل هم دا ویلي دي چې ائتلافي حکومتونه ناکام دي، هیڅ ځای کې هم نتیجه نه ده ورکړې او د افغانستان په څیر ظروف او شرایطو کې اصلا ائتلافي حکومتونه معاصر نه دي. خاینده ټول شموله حکومت غوښتنه چې نړیوال کوي تاسو د دې ګټور نه ګڼئ؟ قطعا د ټول شمول حکومت غوښتنه نه لرو او نه د افغانستان په ګټه ګڼو، نه یې ممکن ګڼو، عملی هم نه دی، جوړېدلی هم نشي. یو ائتلافي حکومت هم موافق نه و، دوام هم نه ده کړی، په داخل کې په شخړو باندې بوخت و. دا تجربه باید بیا تکرار نشي. همدغه حکومت دی ولې دا دوه تشې دي ډکې شي. یو مقتدره د تصمیم مرجع چې د ملت اکثریت تر شا ولاړ او غړي یا منتخب ملت په خپل انتخاب کړي دا یو او د دې پریکړو ته ټول باید تمکین ولري. د طالبانو په شمول ټول ګوندونه وسلوال مخالفین ټول ملت د همدې شورا پریکړو ته باید تمکین ولري. دا باید د هیواد لپاره اساسي قانون جوړ کړي، دا باید د راتلونکي نظام په ارتباط تصمیم ونیسي، دا باید مشخص کړي چې د راتلونکي مشر به څنګه غوره کیږي، صلاحیتونه به کوم وي، د دې د عزل او د نسب موجبات به څه موده به څومره وي، صلاحیتونه به کوم وي، مسؤلیتونه وجایب به کوم وي. دا مسایل باید ټول د همدغې مقتدرې منتخب شورا له لورې وټاکل. هغه کسان چې ادعا کوي په بېلابېلو ځایونو کې جنګیږي، د مقاومت غږونه کوي، په دې تړاو به ستاسې ځواب څه دی؟ آیا فکر کوئ چې دا مسله لا پیچلې کوي که د ټول شموله حکومت طبعا تاسې مخالفت سره وښودلو د هغې د ونډې لپاره یو ګټور شی ثابتېدی شي؟ هغوی ته خو نور په کار نه ده چې د ټول شمول حکومت خبره وکړي. دوی د 40 کاله په حکومت کې شریک وو. شوروي ځواکونو نه په میراث پاتې نظام کې هم شامل وو، د هغوی په لاس جوړ شوي نظام کې هم دوی شریک وو. د شوروي اتحاد ملګرتیا هم کړې ده، د ناټو ملګرتیا هم کړې ده، د هغوی تر قوماندې لاندې د خپل ملت په خلاف جنګېدلي دي، ډېره بده سابقه لري. ملت هېڅکله نه غواړي چې دوی بیا راشي او په افغانستان باندې حکومت وکړي. هیڅ افغان، هیڅ شریف افغان به، هیڅ مؤمن افغان به دې ته چمتو نه شي چې اماخانه حالت یو ځل بیا په افغانستان باندې مسله جنګ د بهرنیو ځواکونو حضور وي، یو لاسپوڅ مزدور ناکام ناموفق مفسد حکومت په افغانستان باندې حکومت وکړي. هیڅ افغان دا نه غواړي. هغوی ته وایو چې د هغه مخکنۍ تجربې د تکرار هڅه مه کوئ، راشئ چې د افغانستان لپاره نوې رغندل حل لاره ولټوه او هغه فقط همدا ده چې ټول لوري په خپلو منځونو کې کښېني او توافق وکړي چې مخکنۍ تجربې به نه تکراروو، د کودتا له لارې قدرت ته رسېدل، د وسلې استعمالولو له لارې د پردیو د مټو په زور حکومت جوړول، دا خونړۍ تجربې وي، دا نه تکراروو. د ملت رایې ته رجوع کوو، د پرېکړې ته تمکین کوو او منتخبه شورا جوړ سي، نوی اساسي قانون جوړ سي. د همدې په رڼا کې د هر ګوند هم د هر لوري او د هر شخص مقام او ځایګی هم وټاکل شي. تاسې ویل چې هغې ته توصیه ستاسې دا ده چې راشي دلته افغانستان ته. موږ وکتل چې ډېر راغلل، د طالبانو د مشر وینا چې ګوري ښکاره یې ویلې چې دلته دې راشي، حکومت کې د ونډې خبره دې نه کوي، قرار دې کینی. نو په دغه حالت کې که چېرته هغې راشي، فکر کوي چې په دغه ډول حالت کې هغې راتلی شي، کار ورته ږدي؟ زه هغوی ته همدا مشوره ورکړم، را دې شي په اقتدار کې د شرکت تمه او توقع شرط نه وضع کوي او که شرط هم وضع کوي دا چې همدغه دوه مسلې چې مایات کړي دا تأمین شي، مقتدره منتخبه ممثل شورا او اساسي قانون، په دې باندې ترکیز د تفاهم او روغې جوړې له لارې.
یو بل توده موضوع چې د افغانانو په ژبه باندې دا هغه د نجونو د زده کړې د شپږم نه تر 12 ټولګي پورې طالبانو سره موږ خبرې کوو، هغوی وایي چې څه وخت شرایط برابر شي نو دوی به اقدام کوي، د زده کړو مخالف نه دي. دغه د علماو غونډې نه هم تمه دا وه او دا چې په دې برخه کې بحث وکړي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې دې تړاو باندې څه خبره مخې ته نه راغلې. ستاسې دریځ په دې برخه کې څه دی چې څه باید په دې برخه کې وشي؟ بل ستاسې پوهنتون هم بند دی، که په دې باندې لطفا لږ مهرباني وکړئ چې د هغې علت څه دی چې ستاسې اسلامي پوهنتون بند شوی؟ لومړی موضوع خو دا چې موږ د نجونو تعلیم غواړو د شریعت مطابق. ټول هغه شرایط او ظروف باید مراعات شي چې د شرعي لحاظه ضروري دي. که دا د حجاب مسله ده، حجاب مسله هم باید مشخص کو چې اصلا د اسلام نظره د حجاب تعریف څه ده، مېرمنې په څه باندې مکلف شوې ده، آیا ما خلاص هم په حجاب کې شامل دی که نه؟ زموږ مذهب څه وایي، قرآن حدیث څه وایي، د دې په رڼا کې باید دا موضوع حل شي او دا شرایط باید مراعات شي چې مختلط نظام نه وي. موږ د مختلط نظام مخالف. زموږ په اسلامي پوهنتون کې هم نظام همداسې و چې مختلط نه، صنفونه بیل وو، استادان بیل وو، د نجونو لپاره مېرمنې استادانې او صنفونه هم سره بیل وو. دوی ته مو مشوره دا ده چې دا ظروف او شرایط برابر کړي او برابرول یې څه ګران کار هم نه دی. تاسو هم دا اوس کولی شئ چې مثلا د پوهنتون موضوع ده، دو پوهنتونه جوړ کړي، پولیتخنیک بیل پوهنتون شي د هلکانو لپاره، مرکزي پوهنتون بیل د نجونو لپاره، ډېر په اسانۍ کېدلی شي او تاسیساتو مشکل هم نه ده. همداسې وکړي، د دې په ځای چې دا معطله کېږي شرایط برابر کړي. او دا یو موضوع ده چې ځواب غواړي، مجمل او مبهم مسکوت عنه یې پرېښودلی نه شو، څرګند او واضح جواب د اسلام په رڼا کې ځواب چې نجونې له خپل مسلم حق نه چې الله ورکړی ده او دین ورکړی له دې محروم نه شي. د دې پایلې موږ ته ډېرې بدې برېښي چې نجونې له تحصیل محروم شي. نتیجه به دا چې هغه کورنۍ چې غواړي لوړې تحصیل وکړي هغه بل افغانستان وځي، نورو هېوادو ته به ځي. کافي شمېر مهاجرین لرو، په میلیونونه، نږدې 10 میلیونو ته رسېدلي، دوی هم مجبور شي. دې سره موافق هم نه یم. د دې مخنیوی باید وشي، افغانان باید پاتې شي، ستونزې باید حل شي، غوښتنو ته باید اهتمام وشي. دا یو مهمه مسله ده. موږ هم انتظار دا و چې په همدې د علماو په جرګې کې په دې باندې بحث وشي او د خلکو تشویشونه هم راپسې او غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي. او ستاسې پوهنتون چې بند کړی د هغې علت تاسو ته څه ښیي؟ موږ ته داسې معلومېده چې دا یو شخصي تصمیم ده. تحصیلات عالی وزیر دا کار کړی، وزارت دا کار کړی، هیڅ توجیه هم ورته نشته چې دا پوهنتون بند شي. د دې پوهنتون عمر د طالبانو تر تحریک هم زیات دی، د شوروي ځواکونو په خلاف د جهاد په دوران کې دا جوړ شوی او ډېر موفق معیاري پوهنتون. هغه مهال د افغانستان په کچه معیاري لومړی پوهنتون، ښه ډېر محصلین یې روزلي او ټولنې ته وړاندې کړي. تر ټولو ښه معیاري کادرونه چې هغه موده کې فارغ شوي دي نو له همدې پوهنتون فارغ شوي. انتظار مو دا نه و چې د اسلامي امارت کې د کمونستانو پوهنتونونه دي، د سیکولرانو دي، د بهرنیو هېوادو پوهنتونونه دي، اما اسلامي پوهنتون دې بند کړی شي. موږ ته تر اوسه پورې ویل کېږي چې دا ستونزه حل کوو او به ګورو چې څه حل کوي. که راشو د ګاونډیانو رول ته، په تېر کې له استثنا پرته ډېر اکثره ګوندونه په یو نه ډول ګاونډیانو پورې یا سره اړیکې لرلې یا تړل بلل کېږي. فکر کوئ د هغې په رول کې اوس بدلون راغلی د ګاونډیانو؟ متاسفانه ګاونډیانو مختلفو مراحلو کې بیل بیل سیاستونه اختیار کړي دي چې له ځینو یې هم موږ ته او د سیمې ته ډېره صدمه رسېدله. یو مهال هغوی له روسانو سره ملګرتیا کړې، د دې سیمې هېوادونو ګاونډیانو مو د هغوی په شوروي اتحاد ملګري او بل وخت بیا دوی د امریکایانو
اشغال په دوران کې د هغوی مرسته کړې، د افغانستان په اشغال کې د هغوی مرسته او ملګرتیا کړې. ایران متاسفانه دا ملګرتیا وکړه او پاکستان ګیله لرو که د دوی مرسته نه وای نو امریکایان افغانستان ته نشو راتلی او په داسې اسانۍ سره هم کابل نشو نیولی. عملا هم دوی په خپل پرسونل مرسته کړې ده، دوی پورې مربوط ډلې دې ته اړ کړي دي چې د امریکایانو ملګرتیا وکړي او اکمالات هم د همدې هېوادو له لارې د ګاونډیو. د افغانستان په اشغال کې د امریکا ملګرتیا خو نه یوازې زموږ ګاونډیو وکړه بلکې د نړۍ تقریبا ډېری هېوادو وکړه، حتی روسیې هم چې د هغوی رقیب ده، حتی چین هم چې د هغوی رقیب. د ملل متحد د امنیت په شورا کې هغوی هماغه تور فهرست ته رایې ورکړله چې امریکایانو CIA جوړ کړی او په موږ باندې په ګوند باندې بندیز ولګولی شو، په تور فهرست کې ونیول شو او تر دا ننه پورې حزب اسلامي له د امریکا په تور فهرست کې ده. زما یادېږي په 3 د جنورۍ 1993 کال کله چې د هماهنګۍ شورا جوړه شوله، مختلفې ډلې پکې وي، ستاسې ډله هم پکې وه. بیا په جلال آباد کې ستاسې خبري کانفرانس و. حزب هغه وخت هغه مهال او د روسانو پر ضد جهاد مهال تبند د سر ګوند و. تاسې هم ډېر توندلاري بلل کېدلی، حتی اوس مثال خل راوړي چې کله رونالډ ریګن بلنه درکړې وه تاسې ورسره د ملاقات نه انکار کړی و. مرحومینو پیر سید احمد ګیلاني، استاد رباني او نور لاړه د بلنې ومنله. ځینې داسې وایي چې ستاسې تګلارې د هغه وخت او د طالبانو تګلارې دا مهال سره قسما سره نږدې دي. بله دا چې د حزب ځای اوسني افغانستان کې چېرته ګورئ؟ تاسو د شورا مانګیل یادونه وکړه خو بیا مو ونه ویل چې سوال چې ده، یعنې تاسې په دې نورو ائتلافي ګوندونو خبره هم کوله چې ائتلافي نظامونه کار نه کوي، خو په هغه شورای هماهنګي چې موږ وکتله جنرال دوستم هم پکې و، حزب وحدت هم پکې و، تاسې هم پکې و، یوه ډله وه یو ائتلاف پکې و. زه هماغه حکمتیار یم چې وم او زما په دریځ کې هم څه تغییر نه ده رادغلی او په مواقفو کې مې او دا ځکه چې زما څه مې کړي دي، کوم دریځ مې غوره کړی دی د هرې قضیې په ارتباط، که دا کورنۍ قضیه وه، که دا بهرنۍ او نړیواله قضیه وه، ما د خپل ایمان او عقیدې او د اسلام په رڼا کې تصمیم ونیولی. هو ما له ریګان سره ونه لیدل. زه د مجاهدینو د وفد په مشرۍ کې نیویارک ته تللی وم چې د ملل متحد د جنرال اسمبلي په غونډه کې شرکت و. اسلام آباد نه چې زه روانېدم نو هم مې پاکستاني دوستانو ته وویل او هم افغانانو ته چې زه ځم، خو مشروط په دې چې هلته به د هیڅ امریکایي مسؤل سره نه ګورم. پوهېدلی هم چې منصوبات داسې ده چې زه به له ریګان سره وګورم. هلته مې شرط وکړ چې زه نه ګورم. دلیل مې همدا و چې هغه مهال د واشنګټن او مسکو ترمنځ د افغانستان په ارتباط خبرې روانې. امریکا غوښتل چې هغه روسانو ته داسې وښیي چې دا جهاد بس د دوی جهاد د هغوی د جهاد په ارتباط کولی شي له مسکو سره خبره وکړي. ما غوښتل ثابته کړم چې مجاهدین مستقل دي، په هیچا پورې تړلي نه دي، امریکا د دوی استازیتوب نه کوي. غوښتل مې روسانو ته هم دا پیغام ولېږم چې که تاسو غواړئ چې د افغانانو سره خپله مسله حل کړئ باید مخامخ له افغانانو سره کښېنئ. امریکا او ریګان زموږ استازیتوب نه کوي. غوښتل مې د همدې لپاره هم چې زه نیویارک ته لاړم، مسلسل هڅه وشوله چې ریګان سره وګورم. هیات یې راغی او د پاکستان دایمي استازی په ملل متحد کې هغه راغی. له اسلام آباد ته ماته پیغامونه راغلل او د دې ګوندونو هم چې ټول د امریکایانو ملګري شول. اورېدونکو لیدونکو کېدای شي دغه انتقاد ولري چې دا خبره راپورته کړي چې هغې نه وروسته 15 کاله وروسته تاسې د امریکا استازي سره په مسکو کې وکتل، زلمي خلیلزاد سره. یعنې دا دواړه سره بیا تناقض نه دی؟ د کې څه اشکال نه لري، دا خبرې بېلې دي. د امریکایانو له استازو سره کتل ما تحریم کړي نه دي چې دا حرام دی ورسره نشو کتلی.
د هر چا سره کتنه کېدل لیدل کېدل شي. زه خو مسکو ته هم تللی یم او دغه مسکو چې زموږ په خلاف جنګېدلی د خلیلزاد سره چې مې کتلې دي له کابلوف سره به هم لیدلي دي. د په دې کې زه څه معنی او حرج ګورم او نه په هغه کې ما ته خلیلزاد د همدې مقاومت په دوران کې څو ځله هوا لېږلی چې چېرته یې زه راځم تا ګورم چې کله زه په غرونو کې ما ډاډه وکړه. ما مذاکرات د کابل حکومت سره پیل کړل نه له امریکایانو سره خاصتن او عمدن د دې لپاره چې خلکو ته ووایم چې زموږ مسله زموږ پورې مربوط مسله ده. د افغانان باید په خپلو منځونو یاد کړي نه له امریکایانو سره.